بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د طارق پټان باره کې خبره کوو. هغه شاعرانو څخه خبرې کړي چې حوالې د قرآن مجید هم ورکړي او د احادیث هم ورکړي. نن سبا اصل کې مسله دا ده چې په یوټیوب د پیسو ګټلو ټرند چې کوم دی هغه ډېر سیوا شوی چې په هغې کې زم ملوث یم او نور خلک پکې هم دي. ما خو د نه فعلا 1 روپۍ هم نه ده ګټلي، ځکه چې مونږ څوک نه اوري، خو چې کم خلک څوک اوري هغوی ګډې وډې وایي ځکه یې خلک اوري. نو د طارق پټان صاحب یو څو آیتونه او احادیث راغیستي او د هغې په بنا یې دا ویلي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شعر نه ډېره زیاته چې کوم دی هغه کرکه یې ته نه وه او ډېر زیات یې ناپسندیده ول. او د قرآن مجید دا آیاتونه یې راغیستي چې والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. چې د دې ترجمه دا ده چې کوم خلک چې د شاعرانو پیروي کوي نو هغه ګمراه خلک دي. او یا تا دا نه دي کتلی چې شاعران په یو ځای کې یو وادي کې ګرځي را ګرځي، یعنی د خیالونو دنیا یې جوړه کړې وي، او یا دا چې کومه خبره هغه په ژبه باندې کوي په هغې باندې هغه عمل نه کوي. نو د دې حواله یې ورکړي او نور څه احادیثو حوالې ورکړي. نو په دې باندې لږ غونتې کې خبره کوو چې دا آیا رښتیا دي او که نه دوی دا ترجمې او دا کوم مطلب چې ته اخیستی دا غلط دی. دا آیات چې کوم دی دا د هغه کفارو په باره کې نازل شوي دي کومه به چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خلاف چې کوم دی شعرونه ویل. اوس راځو دې بحث ته چې د شاعرۍ چې کوم دی کوم مقام دی په قرآن مجید کې او په احادیث کې، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شاعرۍ سره تبه ولې نه لګېده. نو په دې باندې خبره کوم. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د دوی نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که ستاسو د چا په خېټه کې یعنی پیک جمع شي، پیپ چې ورته وایي یې چې که هغه جمع شي نو دا به د هغې نه ښه وي چې شعرونه پکې جمع شي. اوس دا حدیث چې کوم دی دا د هغه خلکو دپاره دی کوم چې غلطه شاعري کوي، یا د هغه خلکو دپاره په کوم دور کې چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خلاف په چې کوم دی کوم خلکو شاعري کوله. اوس دا شاعري ولې کوله؟ بل تاسو طارق پټان صاحب یو بل دغه حدیث بلکې د صورت دغه مو ورکړي ده، د آیتونو حواله مو ورکړي وه په خپل ویډیو کې چې هغه د صورت یاسین دی چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. تاسو خو دا پهلنۍ دغه چې کوم دی آیات وما علمناه الشعر وما ينبغي له دام اویل چې د دې معنی دا وه چې اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان میں ہے. یعنی اللہ تعالی دا په دې آیت کې ویلي دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نه شعر د هغوی د شایان شان دی او نه ما هغوی ته شعر ویل چې کوم دی هغوی ته ښودلی دي. بیا د دې ثبوت هم درله در کوم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم به شعر ولې نه ویل. بیا د دې آیات نه پس دویم آیت دی هم دغه سوره یاسین کې چې ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ٹھیک شول چې دا یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، یعنی دا خو بس یو یاد دہانی دا او واضح قرآن دی، یعنی قرآن واضح دی، دا شعر و شاعری او دا شی چې کوم نه دی. ځکه چې قرآن مجید چې کله نازل شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم به خلکو ته ورسو نو په دې باندې اعتراضات شوي وو چې دا یا د پیریانو زبان دی یا دا شاعري ده یا دا فلانې دی یا دا داسې دی. کفارو به دا چې کوم دی یا د قرآن مجید چې کوم مخالفین وو هغوی به دا عذر پیش کو. نو بیا قرآن مجید چې کوم دی دا دغه آیات دغه کو نازل کو چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین.
د دې یو بل وضاحت درته وکم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو محفل کې ناست و چې هغوی یو شعر ووی او زما په خیال د حضرت حسن رضی الله عنه چې کوم دی هغه شعر و او شعر ته نه ګډ وډ شو، یعنی هغې پیله دغه چې کومه مصره چې وه هغه یې وروسته ووی او وروستنۍ مصره چې کوم دی هغه مخکې ووی. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کوم دی هغوی ناست و او هغه یې وخندل وخندل او وی ویل چې انی اشهد انک رسول الله، یعنی د دې مطلب دا دی چې زه گواهی ورکوم چې آپ صلی الله علیه وسلم یعنی حضور صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، ځکه چې الله تعالی هم ویلی دی چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی کله چې هم د شعر ویلی دی نو هغه ترنه ګډوډ شوی دی، یعنی حضور پاک صلی الله علیه وسلم الله تعالی چې کوم آیات نازل کړی دی هم دغه شانتي چې کوم دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه هره پیره په شعر کې غلطي کیږي او نه شي ویل. او بل د دین علاوه دا هم دی چې قرآن مجید نورم ویلی دی چې ان من الشعر الحکمت، یعنی ډیر زیات شعرونه چې کوم دی ډیر هغه په حکمت باندې مشتمل وي چې دا جایز شعرونه دي. او ان من البیان لسحر اور بہت سے خطبات جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید ته چې جادو هم ویلی شوي وو نو دا آیتونه د هغې په باره کې دي او د دې شعر نه دا واضحه شوه د دې دغه نه آیات نه چې قرآن مجید چې دا آیات نازل کړی دی نو دا یې په دې نه دی نازل کړی چې چاته چې کوم دی د شعر ویلو اجازت نشته او یا شعر چې کوم دی هغه ممنوع دی. بیا د دې نه علاوه حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کوم د عنها هغه تاسو ذکر کړی دی او تاسو دا هم ویلی دي چې دا غیم روایتونه دي او ویلی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه شعر ډیر زیات بد شو، نو داسې خبره نه وه، بلکې حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها دام فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مسجد نبوي کې کېناستو نو حضرت حسن رضی الله عنه به چې کوم دی هغوی ته به منبر کېښودو او ورته به وویل چې په دې باندې ودرېږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی شعرونه به ورته ویل چې په دې باندې ووایه او دغه شعرونو چې کوم دی تعریف به کولو بیا او د کفار بدګویه چې کوم وو د هغې جواب حسن رضی الله عنه چې کوم دی هغې به ورکولو او حضور پاک صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی بیا دوا ورته کوله. یو ځای کې بل ځای کې دا حدیث دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی حسن رضی الله عنه ته ویل چې ته د الله تعالی رسول طرف نه جواب ورکوه، ٹھیک شول، یعنی د کفار د بدګویانو جواب د الله تعالی د رسول د طرف نه چې کوم دی هغوی ته ورکوه. او بل حضور پاک صلی الله علیه وسلم به بیا یو دوا کوه چې ای عزوجل ته د حضرت حسن رضی الله عنه چې کوم دی د جبرائیل علیه السلام په وساطت سره مدد وکړي او دا حدیث چې کوم دی په بخاری کې موجود دی. او بل بیا دا ویلی شي چې ځینې اشعار چې کوم دی هغه دا هم ویلی دی قرآن او یا حدیث چې ځینې اشعار چې کوم دی هغه غلط نه وي او دا خبره دی تاسو یاد وساتئ چې ځینې اشعار چې کوم دی هغه ښه وي او ځینې اشعار چې کوم دی هغه بد وي. حضرت اروا رضی الله تعالی عنه هغه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې شعر چې کوم دی هغه یو کلام دی او کلام چې کوم دی ښه شعرونه چې کوم دی ښه شعر ښه اشعار هغه یو ښه کلام دی او بد اشعار چې کوم دی هغه یو بد کلام دی. دا هم چې کوم دی یو حدیث دی. او د دې نه علاوه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایلی دي چې ځینې اشعار چې کوم دی هغه ښه وي او ځینې چې کوم دی هغه بد وي، یعنی ښه اشعار چې کوم دی هغه تاسو والی ځان سره کېږدئ یاد کړئ او غلط اشعار چې کوم دي هغه د هغې نه ځان سیټ ته کوئ، هغې سره تعلق مه ساتئ.
بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغوی هم په ډیرو مجلسونو کې شعرونه چې کوم دی هغه ویلي دي. او په ترمذی شریف کې چې کوم دی داشته هم چې حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه چې کوم دی هغه ویلي دي، دا ویلي دي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه به شعر ویل، خو شعر به ویل نشول. د دې مطلب دا نه دی چې ویل به نه، ویل به خو د قرآن مجید د آیاتو په تناظر کې په روشنۍ کې چې کوم دی هغه به شعر ویل نشول. یعنی دا شوق یې و چې زه شعر واورم، په ښه شعر او په بد شعر باندې به پوهېدو، دا علم ورسره هم و، خو صرف شعر به ویل نشو. او الله تعالی صاف په قرآن کې ویلي دي چې ما تا ته د شعر علم نه دی درکړی، یعنی شعر مې دا ښودلی نه دی. بیا د دې نه علاوه طارق پټان صاحب تاسو ډېرې خبرې کړي، ویلي مې دي چې ګټه اړوئ نو شاعر ترې راخیږي. نو دا خو چې شاعران خپلو کې راجمع شي نو دا د دوی تعداد سوا شي، کینی اسی چې کوم دی په یو کلی کې چرته یو یا دوه شاعران وي، یا په پوره علاقې کې 15 شاعران یا زیات نه زیات 10 شاعران وي، خو ستاسو په شانتې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات چې کوم دی هغه سیوا شوي دي. او شعر ته چې کوم دی تاسو وایي په درانه نظر کتل شي او ښه قابل سړی ورته ویل شي، نو قابل به ورته وایي نه چې یو سړی په داسې دغه کې جواب ورکوي په ژبه کې چې هغه بیا ټول کام وایي. یعنی اباسین صاحب وایي چې چرته دی د کام د زړه درمان چرته دی، او سر چې ترې نظر کړي هغه ځوان چرته دی، او تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی. د کام رهنمایي چې په داسې شعرونو باندې کېږي د ظالم خلاف دا شعرونه ویل شي، نو دا خو جهاد دی، ځکه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کله تاسو یو غلط کار ووینئ نو تاسو یې چې کوم دی په لاس سره منې کړئ، او که نه تاسو یې چېرته په لاس سره نشئ منې کولی نو بیا یې په ژبه سره منې کړئ. او دا هغه ژبه ده چې دا د دغې ظالم ریاست خلاف یا د یو ظالم آقا خلاف یا د ظالم خان او د واقدار خلاف چې کوم دی استعمالیږي. او یا که تاسو په ژبې سره نشئ منې کوو نو پړه کې ورته بد ووایئ. بیا د دې نه علاوه زه که تاسو سره شعر کوم نو قرآن مجید چې کوم دی دا هم ویلي دي چې شاعري بد کار نه دی، بلکې په قرآن مجید کې د ځینې شاعرانو مذمت شوی دی او ځینې شاعران چې کوم دی د دې مذمت نه بهر ګڼلی دي. بل قرآن مجید دا وایي چې د شعر شاعرانو یا د شعرا چې کوم دی د هغې 3 صفات دي، او هغه صفات چې کوم دی دا شاعران چې کوم دی قابل مذمت دي. دا صفات چې په کومو شاعرانو کې وي یا ورته صفات وایو یا ورته نور څه وایي، دا چې په کومو شاعرانو کې وي هغه قابل مذمت دي او د هغې د مذمت وشي. پهله چې کوم دی دا دی چې هغه شاعران چې د هغې پیروکار چې کوم دی هغه دغه وي بټ کې هوی خلک وي، او یا چې کوم دی کفار وي، ټیک شول کافران وي. د هغې یعنی یو شاعر چې د هغه پیروکار کوم خلک چې هغه منونکي وي هغه یا بټ کې هوی خلک وي، نافرمانه وي، د الله تعالی د قرآن مجید نه مني، یا چې کوم دی منځ او دس نه کوي، او یا د قرآن مجید باندې چې کوم دی دغه نه ساتي، باور نه ساتي، یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د هغوی فرمانبردار او یا د هغوی د سنتو چې کوم دی خیال کوونکي نه وي. او یا چې کوم دی د هغوی د شاعرۍ دویم نمبر دا دی چې د هغوی د شاعرۍ څه مقصد نه وي، او یا هغه صرف جست فن دپاره وي چې هغه یو فن کریټ کړي. لکه فرمان کسکر چې وایي ما ته خو شعرونه نه راځي، خو یو ډېر مشهور شعر یو د فن دپاره، او یا ادب برای ادب وي. دا خلک چې کوم دی دویم نمبر ده. او یا دریم نمبر هغه دا چې هغه صرف په تصوراتو تخیلاتو باندې چې کوم دی وي، او هغه دغه څه مقصد یې نه وي. دریم دا چې هغه شاعران چې هغه بې عمله وي، یعنی دا شعر وایي خو عمل پې نه کوي. دا 3 قسمه صفات چې په چا کې وي یا خامۍ وي، دا خلک چې کوم دی دا شاعران دا قابل مذمت دي. او یا د دې نه علاوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی یو وارې حضرت نعمان بن عدي هغه چې کوم دی بصره ته امیر یې لېږلی و، نو هغه یې څه داسې شعرونه وویل په بصره کې چې هغه د شراب طرفو ته مایل کووني وو.
نو په دې وجه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه بیا په دې خبره باندې د امیرین اخوا کو. د دې نه علاوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی بالکل دغه شاعرانو نه مخالفت کړی دی د سمو شاعرانو، او نه چې کوم دی شاعرۍ ته بد ویلی دي، بلکې بد شاعرۍ ته بد ویلی خو ته نه دی ویلی. د دې نه علاوه قرآن مجید بیا دا ویلی دي چې هغه شاعران چې پاغي کې 4 صفات وي، نو هغه د دې شاعرانو نه چې قرآن مجید په بد ویلی د دې نه مستثنا دي، په دې کې نه دي. په دې کې 3 صفات چې کوم دي هغه د شاعر دي، او 2 صفات چې کوم دي هغه د کلام دي. پاغي کې 3 صفات چې کوم د شاعر دي هغه دا دي چې یو شاعر چې پاغي کې 3 صفات وي، یعنی شاعر چې د ایمان والي وي، ایمان راوړلی وي، مؤمن وي، هغه د دینه مستثنا دی. قرآن مجید چې کوم شاعرانو ته بد ویلي دي. یا دویم چې هغه عمل صالح کوونی والا وي، خلکو ته پته دی چې دا د عمل خده بد نه دی. او دریم هغه چې هغه د الله تعالی ذکر کوونکی والا وي، دا د دینه مستثنا دی. او بل داغه د کلام چې کوم دی دا نشانه دي چې د الله تعالی ذکر چې کوم دی پاغي کې مستثنا وي، یعنی دغه وی د الله تعالی ذکر پاغي کې سرګند وي، او یا هغه کلام چې هغه د ظالم د خلاف وي، دا قرآن مجید چې کوم دی د دینه منع نه کوي. او اخر کې به تاسو ته دا وایم طارق پټان صاحب چې تاسو شاعري او د دې چې کوم الفاظو کې تاسو غندنه کړی ده، نو دا الفاظ تاسو انتهایی هارش دي، سخت دي، او د شاعرانو تاسو په داسې وایي چې کینې تاسو د شاعرانو یو شاعر سره ذاتیات دي، او د هغې په باره کې چې کوم دی تاسو دا ویډیو جوړه کړې ده. تاسو دا ویلي چې ګټه اړوئ، دویم چې کوم دی شاعر ته نه خیږي، په درانه نظر ورته کتل شي، دوراندیشه او پوهه خلک ګڼي، او شاعران چې کوم دی دا دوکه شوي خلک دي. تاسو دا د دې آیات په رڼا کې ویلي دي، کوم چې تاسو بیخي د هغې ترجمه غلطه کړې ده. بلکې زه به تاسو ته داسې ووایم چې تاسو د شاعرانو اړه چې کوم دی ټیس ورسولی دی، او د هغې دلازاري مو کړې ده، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم احادیث هم دي، او قرآن مجید هم وایي چې د کفر نه پس که د ټولو نه غټه ګناه ده نو هغه د چا دلازاري ده. نو تاسو د ډېرو خلکو دلازارۍ کړي دي، او شاعرانو ته هم بد رد ویلي دي. نو تاسو د خپل لیکچر باندې چې کوم دی دوباره نظر وکړئ، او د قرآن مجید د دې آیاتو چې کوم دی دا تاسو چې کوم جوړ توړ کړی دی، دا تاسو چېرته یو عالم سره کینئ، یو مفتی سره کینئ، او هغې نه تپوس وکئ چې د سورت یاسین دا کوم آیات چې کوم دي دا چې تا ویلي دا ټیک دي او که نه دي. دا پیله آیات چې تا کومه د شاعرانو تشریح کړې ده نو دا ښه ده او که بده ده. او بل زه تاسو ته ووایم چې په دې وادیانو کې ګرځي راګرځي بټکې ہوئے لوگ ہے، نو دا تاسو چې کوم ویلي دي قرآن مجید چې ویلي دا یو شان ویلي، تاسو یې تفسیره بیل شان ورکړي ده. په شاعرۍ کې چې کوم دی هغې کې تشبیهات هم استعمالیږي، او تشبیهات قرآن مجید په خپله هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله تعریف کړی دی نو پکې استعمال شوي دي. او بیا به درته دا وایم چې غلط شعر دپاره چې کوم تشبیهات استعمالیږي هغه هم زه د هغې تایید نه کوم، غندنه یې کوم. خو دا کوم ښه تشبیهات چې کوم دي نو دا چې تاسو ورته بد ویلي دا مو ښه نه دي کړي، بد مو کړي دي. نو تاسو ته پکار دي چې تاسو د خپل بیان او یا د خپل دا کم خوړلي مو چې دي دغه مو کړی ویډیو مو کړي د دې مو یو ځل بیا نظرثاني پې وکړئ، او چېرته ښه ملا سره ښه مفتي سره کښېنئ او د هغې نه د آیاتونو تپوس وکئ، او د قرآن مجید باره کې نالج چې کوم دی حاصل کړئ. ته نه زه که چېرې ملا نه یم او چېرې مفتی نه یم، خو بیا هم دا هر څه چې کوم دی په قرآن مجید باندې په قرآن مجیدونو کې هم شته او په کتابونو کې هم شته، او نت د دې ټولو څیزونو نه ډک ده. نو تاسو انفارمیشن الی د هغې نه پس چې کوم دی بیا تاسو خپل دا معلومات چې کوم دي هغه خپروئ. اجازت درنه غواړم د لوی الله په امان.